سید ناس د مبارزینو ټولې د پی ټی ایم مشرتابه تاسې ناس د لوی حوصلې او برداشت وروڼو پاکستان هغه جیلخانه ده چې جنا او د دې انګریز سرکار لارډ ویول د روس مخه نیسو پښتانه افغان هندوستان نه مستقل سرخوږی ګورو په بحر هند کې انګریزي مفادات خبرو یقین وکړو دا د پارسلو او د انګریزانو ته څه وایي دغه عیسایانو افغانستان او پاکستان دغه اوس په 47 کې پنجاب له پاکستان جوړ شوی پښتون نه دی په اولمپي کال یې په بابړه کې شپږ سوه پښتانه کمشنر هاوس و دې لار بنده کړې وه او خدای جنتونه ورکړي نه لیدل او نه پسې عمل کوو بیا موږ له آیینونه جوړ کړو موږ اردو سرکاري ژبه دا په پنجاب کې شامله کړه فتح جنګ ګجر خان بندۍ مري دا ملکونه په دې کې او نیم هم هلته په بلوچستان کې شامل کړو جغرافیایي طوره پښتون تباه شو او معاشي طور ټول وطن نیولي دا په هسې دي پنجاب ته غنم په پیسو راځي هلته ورته کارخانې جوړې کړي دي د دې مخې بجلي هسې دي د هغه مخې بوټه چپړه ستاسې کیسونه یې نیولي د دې نه پاس زما د پي ټي ایم مشرتابه ته تجویز دی چې کوم ځای نه کانونه چلېږي مهرباني